زما د مور د لاس سوکړکه او هیر به مې نشي کسرې کړې غوښې خورمه. ګرانو ملګرو دې وخت کې زه په مورجان رسټورنټ کې ولاړ یم. تاسو به په ډېرو هوټلونو کې خوراکونه کړي، ډېرو رسټورنټو ته به تللې، خو د مورجان رسټورنټ په خوراک څښاک کې چې کومه مزه ده او کوم خوند دی نو یقینا چې دا به تاسو ته په بل ځای کې نه ملاوي. د مورجان رسټورنټ د خوراک نه به تاسو ته د خپلې مور د لاس خوشبو راځي. هم دغه وجه ده چې نن که تاسو وګورئ نو د ملکنډ په ټوله ضلع کې خصوصا او بیا د بهر نه خلک راځي دې مورجان رسټورنټ ته صرف د خپل مور د ذایقې هغه احساس ځان ته د ورکولو دپاره. نو د مورجان رسټورنټ مه هېروئ، په خپله هم راشئ، خپل نازولي او نازنین مېلمانه هم راولئ او خپل بچي خپل فیملی راولئ، ځکه چې دلته کې یو بهترین ماحول دی. د زنانو دپاره د پردې انتظام هم شته او یو ډېر ښکلی خوشګوار ماحول به دلته کې تاسو ته ملاوي. مورجان رسټورنټ کې چې تاسو ناست یې نو داسې به محسوسوئ چې لکه د خپلې بیبي په خوا کې زه ناست یم. یو ډېر کورنی ماحول، یو ډېر زبردست ماحول. ګرانو ملګرو او په مورجان رسټورنټ کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د بهترین او اعلی معیاري خوراک سره سره به ډېر مناسب ریټ کې تاسو ته زمونږ تمام د خوراکي پروډکټس چې کوم دی نو دا ملاوي. مورجان رسټورنټ مه هېروئ. مورجان رسټورنټ، توتکان روډ، باغونه، بټخیله، ملکنډ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت په مورجان رسټورنټ بټخیله کې ډېر معتبر او محترم میلمانه ناست دي او راغلي دي. سجاد هوتي د هیڅ تعارف محتاج نه دی، زمونږ بلبل دی، زمونږ شاعر دی، زمونږ فنکار دی، زمونږ روڼ مخ دی چې ټوله دنیا یې پېژني. او شهباز صافي صاحب دا فرهنګي سړی دی، دې کتابونه چاپ کوي، دې کتابونه خورئ او دې د کتابونو سره مینه کوي او کتابونه د دغه پاڼې چې دي هغه د خوراک دی. د افغانستان نه تشریف راوړی دی. مورجان رسټورنټ ته ډېر زیات درناوی، ډېر زیات برکت راوړی دی. یو دوه خبرې به تاسو سره شهباز صافي صاحب کوي. جی کله چې ما هلته واورېدل په افغانستان کې چې زموږ خوږ ملګري تکړه شاعر اقبال شاکر صاحب مورجان په نوم رسټورانټ، نو دا چا چې مور د وفات هغه ته ډېر دغه کوي، نو زه پاتې یو درد ونیول شو، ځکه چې مور خو زموږ وفات ده او دې ته ما د ځان را رسولو دپاره دومره دغه وکړه چې زه به کله ځم مورجان رسټورانټ ته هغه د خپلې د مور د لاس پخلي باندې خپله مینه ماته کړم او دلته خوراک کړم. تاسو چې ډېره زیاته مننه کوم زمونږ خبرې وکړه. نو بس مونږ خپلو قدرمنو او درنو مېلمنو ته مورجان رسټورنټ ته په راتګ زمونږ کلي ته بټخیلي ته دوی تشریف راوړی دی. زمونږ دا محفل یې ښایسته کړو، زمونږ دا هوټل ورسره برکتي شو د دوی د برکتي قدمونو سره، او مونږ دوی ته بیا بیا د هم چې نو هرکلی کوو چې دوی دې هر کله راشي او زمونږ مېلمانه دي. ډېره مننه.